السلام علیکم دوستانو. رشید خان د ملي لوبډلې تر ټولو لویه ستونزه په ګوته کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دې وروستیو کې د کرکټ په ډګر کې ډیر ژر وده کوونکې لوبډله بلل سوې ده. دا ځکه چې دغه لوبډلې په نړیواله کچه ډیر ژر په 10 غوره لوبډلو کې ځان ځای کړ او هغه کار چې په لسیزو کې کېدی افغان لوبډلې په څو کلونو کې وکړ. که څه هم افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه کومه لاسته راوړنه نه لري، خو په خپلو مهارتونو یې په ټوله نړۍ ځان پیژندلی دی او لوبغاړي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په لیګونو کې لوبیږي. په افغان کرکټ ملي لوبډله لا هم یو شمېر ستونزې لري چې باید حل سي او افغان لوبډله وکولای سي چې په نړیوال ډګر کې د سترو لوبډلو په ماتولو سره غوره لاسته راوړنې ولري. د کرکټ شنونکي که څه هم د افغان لوبډلې وړتیاو ته حیران دي، خو ځینې اساسي ستونزې هم په ګوته کوي او تر ډیره د افغان لوبډلې په چټکه توپ اچونه او توپخانه کې د ستونزو خبرې کوي. همدا خبره د ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان هم کوي. وایي چې زموږ ستونزه په ټاپر ډر کې ده، یعنې په لومړۍ څلورو توپخونکو کې ده. موږ باید په دې کار وکړو او نوي لوبغاړي را پیدا کړو. نو همدا یو وخت دی باید افغان کرکټ بورډ سر له اوسه په دې پروسه باندې کار شروع کړي، په دې برخه کې نوي ځوانان وروزي. په افغانستان کې ډیر زیات استعدادونه شته، خو بدبختانه به ووایم چې هغوی ته چانس نه ورکول کیږي. د هغوی پر ځای باندې زاړه میراثیان لوبغاړي لوبیږي، خو هغوی ځوانانو ته چانس نه ورکول کیږي. ښه بیلګه عثمان غني، صدیق اتل، درویش رسولي دي چې ډیر زبردسته بیټسمینان دي. داسې په لسګونه نور بیټسمینان هم شته. په دې هیله چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې ډیر زیات کار وکړي او په آینده کې یو ښه ځوانه لوبډله ولرو. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.